د سپېڅلي خدای تعالی په نامه سلام وخت مو بخیر. زه یوسف خان لالی یم. د پاکستان پوځ اعلان کړی چې د خیبر پښتونخوا په لکي مروت او بنو ولسوالیو کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس دوه بیلو عملیاتو پر مهال 11 جنګیالي وژل شوي دي. پر همدې موضوع د بحث لپاره په ژوندۍ بڼه راسره وصل دی د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی عزیز معارض صاحب. معارض صاحب سړی مشه وخت بخیر، خپرونې ته هم په خیر راغلی. معارض صاحب نن په پاکستان کې عملیات او د کابو 11 کسانو وژل کېدل، د پاکستان پوځ وایي چې دغه عملیات یې د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ کړي دي. مننه جناب لالی صاحب. لومړی تاسو تخنیکي همکارانو ته لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. داسې د پاکستان پوځ یا پنجاب اعلان کوي چې دا راپور و، معلومات و، دا بالکل رښتیا وایي، معلومات و، راپور و. اما داسې بیا وایي چې جنګیالي په نښه کړي، دلته بیا سوال ده چې جنګیالي ولې دغه جنګیالي په پنجاب کې نه په نښه کېږي، په سند کې ولې نه په نښه کېږي. دا جنګیالي څنګه ځي هماغه د وګړو کورو ته، هغه ځای کې چې د ازادي خواهي، د حق طلبۍ، د حق خواهۍ غږ پورته کېږي، هلته ځي هلته د عملیات ترسره کېږي. دا په خپله سوال ده. که چیرې یو پولیس مړ کېږي یا مثلا په وزیرستان کې پرون کسان مړه شول، عملیات وشول، او دا هم وایي چې په پولیس یا په پوځ یې حمله کړې، خو دغه پوځ هویت یې وښیي دا پښتون ده، بلوچ ده که پنجابی ده، خو برنامه ټول همدې ته جوړه ده. د عملیاتو په نوم راځي چې موږ ریپورټ لرو، دلته جنګیالي دي، تورست دي، هغه خلک د ازادۍ غږ پورته کوي، هغه د حق غږ پورته کوي، هغه د پنجاب شوم و ظالمانه، بې وجداني، بې ضمیري چل، فریب، فساد افشا کوي، هغه له منځه بیایي. اعلان کوي و دا صاحب موږ، او هغه پوځ هم چې ولیږي هغه هم پښتانه دي، سر د پښتنو بلوچو سیمو کې جنګ ده. بله خواته بیا امنیتي دوی خپله په لوی لاس راوستلې ده چې د چین مخه ډک کړي او دا خپل مخالفین له منځه یوسي، او هغه پروتوکول چې دوی په 1952 کال کې ناتو دوی سره لاسلیک کړی ده، دغه پر بنیاد باندې که پاکستان ته ضرر رسیږي، مرسته ورسره کوي، هم د وسلې هم د پیسو ډېره برخه پیسې هم سعودي او عربي هېوادونه ورکوي، هغه ته بل چا جوړ کړی. راځي بیا وایي چې ترهګر افغانستان نه راځي، د افغانستان موږ ته مداخله کوي، هند ورسره ده. دا بیا ولې یادوي؟ دا دې لپاره چې خپل وګړو دې ته وښیي خپله ملامتي، خپله بې امنیتي، خپل شر و جنجال جوړ کړی، هغه باید پټ کړي. که ته رښتیا صادقانه وایي، مستندات، اسناد او شواهد راوړاندې کړه په دومره استخبار. اول خو شرمېږه نه چې د 1 میلیون پوځ، د پولیس، د پوځ او د امنیتي او د سکتور د نورو ملیشو د ادعا کوي 1 میلیون. بیا تا ته مخالفین د دوران له کرښې نه چې دواړه خواته سپاهي ولاړ ده او پوستې دم لګولي د ازغم تار د مکۍ بیا درځي، او ته دومره دفاع نشې کولی د اتوم د عوام کې، او سبا ته که بل چا درنه حمله وکړله، خو بیا به د 43,000 پوځیانو جامې باسي او ته به تسلیمېږي. دا رقم پوځ درته ساتي. خو بیا هم که چېرې ته مستندات لرې، شواهد لرې، ځکه ته خو ایسا او دا فعال یې، ویښ یې معارض اسلامي چارواکي ته ووایه ته دغه ځای کې نیسي په نښه یې کړي. بیا کله چې وزیر اعلی یې تاسو راځي د خیبر پښتونخوا افغانستان ته، هغه بیا ویزا نه ورکوي، هغه ته ممانعت جوړوي، پاسپورت یې قاعدې ساته مزه د همدې مسئلې دپاره چې ټي ټي پي احتیا په افغانستان کې څه کمه شته، هغه یې منع کړه، ځکه که راغلی بیا هغه ویل دلته خو شی نشته، نو دغه لپاره پلاوي نه راپرېږدي، مستندات نه وړاندې کوي، اسناد نه وړاندې کوي. درست. معارض صاحب که ماته اجازه راکړئ غواړم وپوښتم چې زلمي خلیلزاد هم ویلي چې د پاکستان پوځ باید د دغو ډلو سره چې اوس مهال په جګړه کې ده باید خبرې اترې پیل کړي او خبرې اترې ورسره وکړي، ځکه وایي چې خبرې اترې یوازینۍ لار ده، حل لار. البته تاسو هم په همدغه باور یاستئ؟ دا د خپل پاکستان کورنۍ مسله ده، سره غږیږي، خپله د بحث سره کې خبره مشکل د خپل حل کړي، بل څوک خو نشي حل کولی. موږ هم یو وخت دوی ته ډېر ویل چې مثلا د موږ د دولتونو مشکل له مخالفینو سره حل کړه، تقریبا 40-45 کاله دا چیرې ورته دوی نه کول ده.
همدا مسله د دوی کورنۍ مسله ده. صحیح. دا دوی کورنۍ مسله وداسې کېږي نو سره حل دي کې دا مشکل کې رښتیا دی. نه دروغ وایي صاحب، دا ټول دا ټي ټي پي او دا ټول شیان جوړ کړي خپل ایسای دي. هغوی ته پیسه څوک ورکوي؟ ساده خبره نه ده. درست. مارد صاحب که ماته اجازه راکوي، آیا د پاکستان اوسنی حکومت ته په کتو خاص کر د دوی کوم پوځي قیادت چې دی یا په ټوله کې د پوځ د مشر ښاغلی منیر چې دی د ده پالیسۍ ته په کتو فکر کوئ دغه پوځ او دې خواته دغه ډلې به سره سلا وکړي یا به پخلا شي یا به حداقل حکومت د دغو ډلو شرطونه ومني؟ دا خبره نشته صاحب، دا ګډوډیانې په لوی لاس نه جوړېږي. ما وخت اهداف ویل مقاصد او بل د غیر لاس هم پکې دلته غواړي چې رژیم بدل کړي. دا د پروګرام دا د عمران خان ډاکټر عباسي دلته دا ګډوډي بنظیم معنا دا ده چې یو بله ډله ترهګر جوړوي. دا دغه دولت وایي چې ما هغه وخت اعلان کړی و، دا مسؤلین دوی خو هوښیار دي پنجابیان، چې سبا ته بیا دوی کورنۍ ملامت نه شي، بیا دوی ادعا کوي چې موږ ویلي وو درته بېنظمي ده، مداخله د افغانستان د له هند د دا ده. دا خو د موږ کار نه دغه وخت که موږ ویلي وو موږ مسؤلیت خپل رفع کړی ده. یا بل دولت چې راځي هغه په دوی پړه چې دا خو پخوا جوړ سوي وو، دوی جوړ کړي وو، په هغه وخت کې جوړ چې موږ مبارزه ورسره کوو. دا یو شی مې جوړوي مقصد دیږي مرکزي اسد دا کډوال راوباسي. ته خلاف د کروانسون د 1950 کال دغه پروتوکول په شپږم کال چې هلته په صراحت تاته په دغه قطعنامه وایي چې ډله ییزه توګه بدون له هماهنګي او په چټکۍ نه باید په تدریجي ډله ټاور باندې ووسي. ته دا خلک په عجله باندې بدون له همکارۍ او هماهنګۍ نه او د وطن تر راوباسي هغه هم هېڅ لپړ خو ته هدف چې ته بیا راځې نو ته حتما بیا وایي چې دا خلک مې راوباسي ازانه بیا پیسې ورکړه په ازانه توګه ډلې جوړه کړي، یا نه بیا دې نه خبرېږي بیا هم زه دا کار کوي چې ورځم بیا خپل نفر بیا په ځای کړم. دا لوبې دي انشاءالله دې لوبې ته دوی نه رسېږي ځکه اوس افغانان هوښیار سوي دي، وګړي هوښیار سوي دغه جګړو ویښتلي نور څوک په دین او په مذهب او په ژب او په قوم په دې مارد صاحب دغه کوم کسان چې اوس وژل شوي دي دوی چې په ټوله کې وسلوال ورته وایي دې ته یې د هندوستان د خلکو نوم ورکړی او په ټوله کې هغه ډلې او هغه کسانې بللې چې په هندوستان پورې تړاو لري یا هم په ټوله کې بس پناه ملاتړ ترې ترلاسه کوي. ګوره هندوستان هېڅ خبره نه ده، په صراحت درته وایم. من که وغواړي په دغه ورځ مې د پاکستان سم ډبوي ډبولې شروع کړه. ترامپ ورته ویل امریکا به اوس پرېږده چې اوس موږ دلته په خاورې میانه و په سوریه او په ایران او په دې مسایلو کې مصروفه یو. هغه واقع بیرته غلی کېناسته. نریندرا مودي او پټګا پیوګه وانه کشمیر ته پورته ونه ګوري، دا د ماهرین ده. ته دا اوس پورې کشمیر نه چپ ده وګ یو کال شاوخوا غږ واورېد هېڅ خبره چپ چپیانه. یو پیلوټ هم لیدلی و ورته ویل فورا پیلوټ مې په 3 ساعتو کې تسلیم کړي، جوړ ته امانت ته ډیلي ته دوی ورته تسلیم کړي. په هلیکوپټر کې ور وساتو کېنه معذرت یې ورته راغی. دا بیا هم راځي غیر مستقیم مداخلې ضرورت نه لري، هغه یې څه کوي راسالي بیا کوي. نفوس هم تر ډېر ده، قوت هم تر ډېر ده، صلاحیت هم تر ډېر ده، هر څه تر ډېر امتیازات هم په نفوس هم په سیمه کې په دنیا کې زیات ده. داسې خبرې دي. افغانستان خو بیچاره چې نشي کولی نه دی خپله موږ خپل ورته حیران پاتې یو. کډوال یو خوا روان دي، زلزلې له بلې خوا دي، سیلابونه اوس راوځي دي په مني کې، دلته فقر او بدبختۍ ته ګورې ته به بیا کېنو موږ مداخلې وکړو. ضرورت مداخلې ته نشته. هسې یو خبره د اعلان د مقصد کوي چې ولې د خپله ګناه او هغه اهداف چې دوی خپله جوړ کړي دروي. په پاکستان کې هېڅ حرکت د دوی د حساب اجازې نه کېږي. هر څوک چې دا خبره کوي دا غلطه ده، غلط وایي. ځکه له دې نه 14 کالو 14 کلونه پورته ځوانان ټول په دې پوهېږي، باسواده تعلیم یافته ټول په دې پوهېږي چې لوبه ټوله څوک کوي. دغه تنظیمونه ډله ته پولیس دا ټول ایسا سره لاس لري. یو نفر چاته وایي تعلیم یافته سره چې غږیږي او ته ایسا سره اړیکه لري، نو بیا څنګه داسې کېدلی شي چې ته د پاکستان خبر نه یې؟ دغه ټول خلک ایسا جذب کړي دي په ډول نه ډول. حتی دوکانداران چې ته ناست دوکانداري کې دا ټول جاسوسان جوړ کړي دي، ډېر زیات کار یې کړی، په دې کې مصرف یې کړی ده، کار پیسې ورکړي. دا ټولې لوبې دي. مقصد د چل ده موږ به دومره احتیاط وکړو چې په دغه لوب په دغه چل او په دغه فریبو کې تاوان ونه کړو. فایده باید ترې واخلو، که فایده نه اخلو به تاران باید کېنو. نه هند سته نه افغانستان سته نه هېڅ نشته. دا لوبې دي له غرب سره په تفاهم باندې کوي. خپله پاکستان چې اجازه نه لري کورنی او بهرنی سیاست بدون د غرب د هماهنګۍ نه مخې ته بوځي. پروژه له غږ ورکول کېږي. د هر څه چې وایي برعکس فکر کوئ او دې پردې شاته نورې برنامې دي. دا چې افغانستان د افغانستان دا چیغې حتما دې خواته غواړي داعشان جوړ کړي، بیا یې مرکزي اسیا هند ته دوی ته مشکلات جوړوي او نور دغه بعضې ګډوډي جوړې کړې وي. هغه مخکې خو ما عرض وکړه چې
چین سره اړیکې جوړې کړې دغه د مخې نیوله چې هغه بل ته پانګونه ونه کړي په هغې دوی کامیاب وسوله اوس څنګه بانه جوړه کړي دا بېنظمي ولیده دا خو موږ نه ده کړې دا هند او افغانستان کړې دا ده که هند او افغانستان چې په ورځ شروع کړي څلي ساعته وروسته ډېره زیاته مننه نقشه د دنیا کې نشته ډیره مننه مارش صاحب په خپرونه کې ستاسو له حضور څخه نړۍ منندوی یم کور مو آباد چې موږ ته مو وخت راکړ